که دوی موږ غدار ثابته کړلو موږ پانسۍ کوي او که موږ دوی غداران در ثابته کړل بیا فیصله تاسو وکړئ. غداران دغه خلک دي، آیین هم دا خلکو تر پښو لاندې کړی دی، دا ملک هم دوی خرڅ کړی دی، دا پیسې هم دوی اخلي، دا بجټ هم ټول دوی اخلي، دغه کشمیر باندې دغه د کشمیر سودا هم دا خلکو وکړله، دا بنګلادیش هم د دوی څخه جلا سولو، د دوی د ظلم نتیجه وله، دا ټول غوبل دوی کړی دی. موږ مشرانو خالي د حق خبره کړې ده، د آیین د بالادستۍ خبره هم کړې ده، خپل حقوق مې غوښتي دي چې په آیین کې دا سره منلي دي. 18 ترمیم پاس شوی دی، په هغه کې د پاکستان آیین دا وایي چې د صوبو پر مدنیاتو باندې به د صوبو د ګورنمنت اختیار د صوبو اختیار وي، دا موږ ته دوی نه راکوي. نو بیا غداران دوی دي که موږ. بسم الله الرحمن الرحیم. دلته زموږ ناست د پښتون تحفظ مومنټ د مرکزي کمیټې ممبران سید زبیر شاه آغا، وهاب خان کاکړ، اسد قرار، ډېر قدرمن ملابارم اخوند، قاسم خان اسکزی او دلته نور د ژوب د پښتون تحفظ مومنټ ټولو ملګرو، ستاسو په اجازه ملګري خبره درته وکړله چې موږ دلته راغلي یو ستاسو ژوب ښار ته په داسې حالاتو کې چې په دې ملک پاکستان کې او بالکل په لر او بر پښتون افغان وطن کې د پښتون قام ژوند تر دې حده پورې را رسېدلی دی چې موږ ته را معلومېږي خو نه، لیکن د غلامۍ اتکړۍ زموږ په لاسو کې لوېدلي دي، د غلامۍ زنځیر زموږ غاړې ته لوېدلی دی. په داسې کې حالتو کې زموږ مجموعي پښتون قام ژوند کوي. د کله چې دغه ملک پاکستان ریاست جوړ شوی دی، د دې پښتانه قام سره دغه ظلم، دغه جبر په بېلابېل شکلو کې روان دی او تر نن ورځې پورې را روان دی. دلته موږ خپله پښتو ژبه نسو ویلی چې دا زموږ خپله مورنۍ ژبه ده، جبکې په جهان کې هر سړی په خپله مورنۍ ژبه باندې خبرې کوي، په خپله مورنۍ ژبه کې تعلیم کوي، درس و تدریس کوي، خو زموږ دغه ژبه یې دلته راوهلې ده، را ختمه کړې ده. دا د غلامۍ یو ډېره غټه نتیجه ده. بیا زموږ دلته دغه جامه د پښتانه قام کومه شمله چې ده، دا پټکی موږ تړو یا دا کومه جامه موږ اغوندو، دا جامه یې په دې ملک کې داسې شو کړې ده چې دا د دهشتګردو جامه ده. دوی چې کله دغه خپل ټرینینګ کوي، دا د ریاست فوجان بیا په هغه دهشتګردانو باندې دغه د پښتانه قام جامه واغوندي چې دا د دهشتګردانو جامه ده، او دلته په خپلو ډرامو او په فلمانو کې یا دغه د سکول په کتابو کې چې موږ خپلو بچانو ته وایو زموږ په قام باندې ملنډې وي او زموږ قام یې د دهشتګرد په صفت جهان ته شو کړی دی چې دا دهشتګرد خلک دي. د دې څه علاوه عزیزانو، زموږ دلته پر دغه چیک پوسټو باندې چې د پښتانه قام سره کومه رویه کیږي، یا دلته مجموعي طور زموږ د ټول پښتانه قام شناخت کارډونه یې ور بلاک کړي دي چې تاسو مهاجر یاست، موږ ته د شوریت هغه اختیار هم نه راکوي. او داسې حالت روان دی، پر دې باندې بیا هم د دوی زړه نسو سوړ، بیا را ولاړ سول. دلته زموږ کوم طالب علمان چې دي، دا د پېښور واقعه تاسو ولیدل، هغه یې په ډېره بېدردي سره را قتل کړل. بیا د دوی خپل خلک رالل
تذلیل دی عزیزانو دا غلامي ده خو دا غلامي به موږ کله سر خلاصوو دا تر مجموعي طور موږ دلته تعلیم ته نه ایله کوي موږ دلته صحت ته نه ایله کوي موږ روزګار ته نه ایله کوي په کراچۍ کې زموږ خلک تللي دي مزدوري کوي ریړۍ چلی هغه ریړۍ ته هم نه ایله کوي هره ورځ په تړنه نه ایستلي موږ د دې کار خلاف را ولاړ سوي یو د ظلم خلاف راوتلي یو د مظلوم په حق کې موږ ولاړ یو موږ خپل کام د دغه غلامۍ څخه خلاصول غواړو پښتون تحفظ مومنټ د دې ظلم په نتیجه کې جوړ شوی دی د دا ریاست د 83 کالو د ظلم په نتیجه کې جوړ شوی دی زموږ د کام مشران یې دلته راکتل کړي دي زموږ د کام مشرانو دلته جیلونه کاټ کړي دي زموږ زنان یې دلته بېعزته سوي دي موږ د دې د تحفظ دپاره راوتلي عزیزانو نو په دغه کې په دا سلسله کې موږ دلته د ژوب ښار ته راغلي یو تاسو د ژوب ولس دلته ناست یاست د ژوب خلک د ژوب سیمه زموږ د پښتون تحفظ د پښتانه کام په تحریکو کې دا ډېر میړني خلک اوسېدلي دي ډېر ننګیالي خلک اوسېدلي دي د ژوب خاورې همیشه د پښتون قامي تحریکو ملا په ډېره مضبوطي سره تړلې ده پښتون قامي تحریک ته یې ډېر اتلان ورکړي دي لکه خدای بخښلی عبدالرحیم مندوخیل لکه سایي کمال خان او دلته نور ډېر په سوو اتلان چې زموږ بېنومان نه زده یا به راسویر سوي نو تاسو د ژوب ډېر ننګیالي خلک یاست تاسو به د اتوار په ورځ سهار پر 11 بجې هغه خپل د پلارو د نیکه د ننګیالي وطن تاریخ بیا را ژوندی کوئ دا جلسې ته به راځئ دا جلسه به دا ریاست ته دغه د پښتانه قام دښمنانو ته یو ډېر غټ پیغام ولاړ سي چې پښتون قام سره متحده دی ترابه د پښتون قام فیصله کړې ده چې موږ د غلامۍ ژوند نه منو موږ خپل حقوق غواړو په جهان کې د یو سیال قام رقم ژوند کوو نو تاسو ټولو څه خواست کوو په پښتانه مینه خواست درڅه کوو چې تاسو به دا جلسه له راځئ دا جلسه په تاسو درنه کیږي دا جلسه په تاسو ښایسته کیږي تاسو به زموږ دغه جلسه ښایسته کوئ او خالي به یې کړم نه راځئ خپل پر ملګرو به غږ کوئ پر کشرانو به غږ کوئ پر خپلو پلرو پر اکاګانو به غږ کوئ ټول به راځئ په دا جلسه کې به له موږ سره شرکت کوئ دا به د 2 غنټو جلسه وي موږ د پښتانه قام مشران به تاسو ته ویناوې کوي د قام مقدمه به ستاسو مخ ته ږدي د قام د حقوق خبره به کوي نو دا جلسې له به راځئ په دغه خواست درته راغلي یو چې ناامید مینه کوي ډېره مننه کور مو ودان